کله چې د خپل ملګری سره د هغه په موټر کې سپور سو لومړی خبره یې دا وه اوف دا موټر دې څونه زوړ دی. کله چې بیا د هغه کور ته ورسره ولاړی او د هغه د کور فرش او سامان یې ولیدی بیا یې وویل اوف د کور سامان دې نه دی بدل کړی. کله چې یې د هغه اولادونه ولیدل ویل ماشاء الله څومره ښایسته اولادونه دي دي مګر ولې ښې جامې نه په اغوندې. کله چې خپل کور ته راغلی مېرمنې یې څو ډوله هغه خواړه ورته کښېښول چې د هغو د پخولو دپاره یې څو ساعته د پخلي په ځای کې تېر کړي وه. خو ده وویل یا الله ولې دې وریجې نه دي پخ کړي؟ اوه مالګه یې هم لږ ده، زما دغه قسم خواړه نه دي خوښ. کله چې بیا د میوې رانیولو دپاره د میوو دکان ته ورغلی دکان په ډول ډول میوو ډک و. خو دکاندار ته یې وویل ام لرې؟ سپین ږیري دکاندار وویل ام د دوبي میوه ده او په دوبي کې وي. ده ویل خټکي لرې؟ دکاندار ویل نه هغه هم نسته. د ده د مخ رنګ واوښتی او ویل ته خو هیڅ شی نه لرې نو ولې دې دکان خلاص کړی دی؟ خو دې ته یې نه وکتل چې په دکان کې تر 40 قسمه زیاتې میوې پرتې دي. هو ډېر داسې خلق شته چې په ډېرو نیوکو به دې ستړی کړي او هیڅ شی به یې نه خوښېږي. په خوندورو خوړو کې به بل شی نه ویني بې له هغه وریښته چې په سهوه او خطا کې ورلوېدلی وي. په پاکو جامو کې به بل څه نه ویني بې له هغه د رنګ څاڅکی چې په بېخبري کې پر سوی وي. په پوره کتاب کې به بل څه نه ویني بې له هغه غلطیه چې د چاپ په وخت کې په خطا سره پیښه سوی وي. هیڅوک به د ده له انتقاد او نیوکو خلاص نه وي. پر هرې لوی او وړې موضوع به دی ملاحظات لري. د هر چا چې دغه حال وي په حقیقت کې هغه خپل ځان په تکلیف او زحمت کې اچولی دی. د هغو کسانو چې دی ورسره کښیني یوازې دا نه چې دی یې ښه نه ایسي بلکې د ده ناسته هم پر درنه وي ځکه دی د خلقو احساسات نه مراعتوي او په ډېره اساني سره خلک زوروي یا خوږوي. هیڅ کله دا فکر نه کوي چې زه دې په یوه شي کې خطا وتلی یم. دغه ډول خلق لکه څنګه چې د میوو یا نورو شیانو په رانیولو کې په ښه شي پسې ګرځي باید د خبرو په اختیارولو کې هم په ښو خبرو پسې وګرځي. محترمه اوریدونکې ته هم د خپلو خبرو څخه زخمی کوونکي غشي مه جوړوه ځکه خلق بیا ستا څخه بد وړي. د جسم او بدن عیبونه په 2 متره ټوکر سره پټیږي خو د فکر عیبونه په لومړنیو خبرو سره لڅیږي.